د امریکا چې کومه ایریا د هغه د 98 लाख سکوير کیلومتر د دې مقابله کې د چین د چې کوم نه 95 लाख مربع کیلومتر دا دواړه ډیر لوی ملکونه دي او تاسو د سانتیا لپاره به دا څه وایم چې دا یو په دولس باندې د پاکستان نه لوی ملکونه دي او په امریکا او په چین دواړو کې یو بارډر نه تر بل بارډر پورې په وایي جیاس کې کوم نه شپږ غنټې او غنټې سفر دی پاپولیشن کې ډیر فرق دی بیا د امریکای پاپولیشن 33 کروڑ دی 33 کروڑ دی خو هغه مقابله کې د چین پاپولیشن 140 کروڑ دی د ټولو نه غټ ملک د بادای لیا سره چین دی کیپټل سټي د امریکای واشنگټن ډي سي دی دې طرف ته کیپټل سټي بیجینګ دی دلته کې د ټولو نه غټ ښار په امریکا کې نیویارک دی نیویارک پورټ سټي دی د ټولو نه غټه بندرګاه ده دلته ته شنګای دی په امریکا کې 76% وایډز دي نه دا وایډز لکه موږ تاسو ته پته ده چې کولمبس امریکا دریافت کړه نه دا غینه بعد د یورپ نه خلک هلته کې لړل هلته کې آباد شو بلیکس پکې 13% دي نو دا بلیکس دي چې کوم د کولمبس ته امریکای ته راتلو نه مخکې سال ته کې دی رو چې نیټیو امریکنز ورته وایي او څه هغه خلک دي امریکا مالدار ملک شنو بیا ورته افریقي نه خلک لړل ایشینز پکې 6% دي د دې مقابله کې په چین کې بس سمپل خبره ده 95% خلک چاینیز نیشن دي او دغه لینګویج والدي امریکای ازادي اغست وا 1776 کې 1776 د کوم ملک نه برتانیې نه کار واشنگټن هغه فوج لیډ کو چې ازادي د امریکای د پاره واغسته د برتانیې نه نو د دې وجه نه دته چې کوم نه فادر اف د نیشن ورته وی فاونډر اف امریکا ورته وی لکه چې کوم نه چینوم ډیر پخوانی ملک دی چاینی سیویلایزیشن نه جرا شروع کینې د زرګونو کاله تاریخ ته دی چین د آزادای نه مخکې دا ډیر یو غریب ملک وو سره جاپان په قبضه کې سره د جرمني اټلی د انګلند او د فرانس او بس ټولو چې کوم نه ځای په ځای قبضه کړو دا غي نه پس د شلمه صدای کې د آزادای لپاره تحریکونه شروع کړل نو ازادي ورته ملاو شو او ورسره کمیونست ریولوشن راغی نه کې کمیونیزم اپلای شو او دا کمیونست ریولوشن راوستو والا چې کوم لیډینګ فیګر نو دا هغه نوم ماو زه ټنګ او دکره ماو زه ټنګ چې دی نو دا فادر اف د نیشن ورته ویل شي او فاونډر اف ماډرن چاینا ورته ویل شي امریکا کې چې کوم پولیټیکل سیستم دی نه دا سره چې پارلیمنت په امریکا کې چې موږ ورته پارلیمنت وو نو هغه هلته کې ورته کانګرس وایي نو کانګرس زمونږ د پاکستان په شان 2 هاوسز دي 2 ایوان دي نو هغه هم ایوان بالا ته لکه زمونږ سېنات وایي خو ایوان زیری ته دلته کې قومي اسمبلی مونږ وو هغه ورته هاوس اف ریپرزنټیټیوز وایي ان طرف ته چې کوم پارلیمنت دی هغه نه هغه نوم دی نېشنل پیپل کانګرس او نېشنل پیپل کانګرس د دنیا د ټولو نه غټ پارلیمنت دی یو دومره هیوج باډي ده چې 3000 د پاسه هغه ممبرز دي نو ځکه په ټول کال کې دی صرف یو پیری دا راجمع کیږي او سیشن کوي امریکا کې 2 پارټي سیستم دی 2 پارټای دي یو پارټای نوم دی ډیموکریټس دبل نوم دی ریپبلیکنز د یو هاتی انتخابي نه خدا او دبل خر نه کې 1 پارټي سنگل پارټي سیستم دی او هغه چې کومه پارټي دی هغه نوم دی چاینیز کمیونست پارټي سی سی پی ورته وایي امریکا کې خو جمهوریت دی دیموکراسي ده او بدام ده چې د امریکای جمهوریت څخه جمهوریت دی کنه سنا سم مسلې وایي خو جمهوریت نه دی بلکې دا د چاینیز کمیونست پارټي ډیکټیټرشپ دی اسانه خبره ده چې صرف یو پارټي دی او بل پارټي نشته نو د دې پارټای مخې وړو ولا څوک نشته نه خو بس د دې پارټای ډیکټیټرشپ شګانه په زور لګي چې د حکومت اغستې بل پکې دا خبره ده چې هم دغه یو پارټي چې دا چې د دې پارټای خلاف کچرته چا سووي د صدرشي خلاف کچا خبره وکړه د کمیونست ګورنمنت خلاف بعد دغه بیا بچای نه غځای نشته پریزیډنشل لیر امریکای سیستم پریزیډنشل صدارتي نظام دی وزیر اعظم پکې نه صدر سره ټول اختیارات دي دی سایډ ته چې کوم نه مون پریزیډنشل دی چین کې او صدرشي چې کوم نه پریزیډنټ دی هغه سره ټول اختیارات دي بلکې هغه سره خو د نور پریزیډنټس نه لکه سیوا دي لګا په امریکا کې 50 صوبې دي 50 سټیټس دي په چاینا کې 33 پروینسز دي درې ډیر شو ادا 11 چې کوم دي نو دا لکه هانګ کانګ موکاو تبت نو دا چې دي نه سپیشل ټریټریز او اټونومس ټریټریز دا نمونه ورته اخلي نو دا 11 نور دي لکه د دې مثال زموږ پاکستان کې آزاد کشمیر د یوې صوبې سره نه د ځان لیو د کشان ګلګت بلتستان امریکا کې د ریلیجن تقسیم داسې دی چې 70% belongs to Christianity دا کریسچینز دي 70% عیسایان دي 22% چې دي 2% نه د دې اس مذهب نشته نه دا یورپ کې هم دا نن سبا دا خلک سیوا دي چې څوک دې تاسو کې وایي تاسو سم مذهب دی ورته وایي نو ریلیجن نو وایي وی آر انډیپندنت ځان ته آزاد وایي د ریلیجن نه آزاد دا 8% others دي
دوی په لچې دي نه دی 20% نو ریلیجن نو او 80% خلک چې دي نه دغه یاړو ریلیجن سره تعلق نشته چاینیز دي داسې کنه بودیزم چې کوم نه 18% دی کرسچینز 5% دي او اسلام 2% دی آرمی کمپیریزن چې یو بل سره کوو د امریکا چې د دې ډیفنس بجټ ته $700 بلین 700 ارب ډالر اوس ډایرکټ چې چاته وای 700 ارب ډالر نه وسه کویږي چې دا سوره دی نه دا دومره دی چې د پاکستان ټوټل بجټ 50 ارب ډالر دی او د امریکای صرف ډیفنس بجټ 700 ارب ډالر دی وای دنیا کې چې ډیفنس باندې څومره خرچه کیږي نه امریکا د هغې 3 پیسې صرف امریکا یوازې لګي د دې مقابله کې چاینا چې د دې ډیفنس بجټ تقریبا 170 ارب ډالر دی 700 او 170 کوم ډیر فرق دی ګره او 170 ارب ډالر سره د دنیا دویم نمبر غټ ډیفنس بجټ دی د چاینا چې کوم نه د خصوصیت ته چې لارجست سټانډینګ آرمی چې کوم دا د چین دا د سپر پاور سټیټس د دې وجه نه دی چې د سلونا سیوا ملکونو کې د امریکای فوج موجود دی لکه د امریکای اډې دی پکې نو په دوبای کې د امریکای فوج شته یو ای کې کویت کې شته قطر کې شته بحرین کې شته سعودي عرب کې شته لکه سور عرب ملکونو کې دغه شته ترکی کې دغه فوج شته جرمني کې دغه فوج شته نو په ټول دنیا کې ډیرو زیاتو ملکونو کې د امریکای فوج دی نو دې مقابله کې د چاینا چې کوم نو ملټری پریزنس بار دنیا کې کوم نه داسې راکا نش برابر دی صرف دومره دا وای په افریقا کې عمر ته وړ کې غونډه کې جیبوتی هغه کې وای دی اوس لومبای خپل اړه جوړه کړې ده نه دا د دې نه دار څه معلومیږي چې دی لکه دې طرف تر روان دي مقابله ده کنه امریکای دویم چې کوم نه فوج طاقت دا یولس بهري بیړي دي چې په دې باندې په سونو باندې په زرګونو باندې جنگي جهازونه ولاړي یو پوره چې کوم نه د جنگ لپاره یو واډه چې روانه په سمندر کې امریکا وغوړي نه په دې باندې نیوکلیر وار هډ زون فټ کولی شي د چاینا هم فلیټس شته بهري بیړي د چاینا هم شته خدا را چې هغه په دنیا کې د کشان چې راځي د څنګه خوري وری دي کنه او سمندر په کنټرول کړي د ټریډ روټس د چین په هغه شان نه دي کړي د امریکای اکانومي د 21 ټریلیون ډالر لکه 21000 بلین ډالر او د دې 15 ټریلیون ډالر نه 15000 بلین ډالر جست اکانومي امریکا دا دویم نمبر باندې دار چې ماهرین کوم دین هغه دا وایي چې 2028 پورې به کوم نه چین د امریکای نه مخکې شي